اکثر انسانانو د الله رب العالمین سره داسې معامله کړې ده د خودغرضۍ او د مفاد پرستۍ. لکه قرآن دا تعبیر ډېر ذکر کړی دی. نوح علیه السلام خپل قوم ته ویلي وما لکم لا ترجون لله وقارا، تاسو ولې د الله د عظمت عقیده نه ساتئ؟ ای ما لکم لا تعتقدون عظمته، ولې د الله عظمت نه منئ؟ شعیب علیه السلام چې کله خپل قوم له دعوت ورکړو نو هغوی ورته ویلې که ستا دا خاندان او ستا دا سرګنۍ زموږ په دې قوم کې نه وې نو موږ ته په کاڼو باندې ویشتلې، ستا لحاظ مو نه کوو. هغه ویل یا قوم ای زما قومه ارحت اعز علیکم، تاسو باندې زما قبیله ګینې ډېره قدرمنده ده من الله، د الله په نسبت باندې. واتخذتموه وراءکم ظهریه، تاسو خو الله شاته اچولې. ظهري په عربۍ کې دې ته ویل کېږي الشیء الذي لا يعبأ به، هغه شی چې په هغې باندې باک نه کېږي. سړی هغې ته صرف په وخت د ضرورت کې توجه کوي. داسې مثال یې ته واوره لکه یو سړی د هغه سره ګاډی دی ډرایوینګ کوي او په دې موټروی باندې روان او د دې چپنۍ په تور باندې د ځان سره یو ټیرې شاته په دې ډیګۍ کې اچولې یا په دې ګاډي پسې تړلې، دشتو باندې فکر نه راځي. خو که په دغه موټروی باندې په دغه دشته او په صحرا کې چېرته د ده د ګاډي ټیر پنچر شو نو د واره سره هغه ټیر ته نظر ځي چې لکه ما سره خو د سپیر په تور باندې د چپنۍ په تور یو ټیر پروت دی، نو هغې سره والي د هغه ضرورت به پوره کړي. داسې ډېر انسانان د الله سره داسې معامله کوي، الله ته پام هم نه، توجه یې ورته نه، کلونه او میاشتې پرې تېرې شي، عمرونه او زمانې پرې تېرې شي، مګر کله چې ضرورت یې راشي، کله چې بیماري راشي، کله چې د وړ پړ خبرې راشي نو فسو دعاء عریض او بیا چې کوم د پلانې پلانې دعاګانې کوي او بیا الله سبحانه وتعالی ته دا منت زارې نه کوي. دا د رب العالمین سره د خودغرضۍ معامله ده، دا بېوفایي ده، دا مفاد پرستي ده. پکار ده چې مؤمن هر ټیم کې رب العالمین ته متوجي او دا کم حلاوت دی، کم خوند او مزه ده چې هغه دې په مخلوق کې او په خالق کې دني، داسې نشي کېدلی. زما عزتمندو هر کمال، هر خوند، هر حلاوت دا په رب العالمین کې دی. وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يرجو بغيرك. زه تعجب کوم په هغه چا چې تا وپېژني او د هغې باوجود ته وګوره بیا هغه مخلوق ته متوجي کېږي او دغه رنګې د تا نه مدد نه غواړي.